د شپې ماشومان ګڼوي او د ورځې وي مچان او په ښار د کراچۍ کې خلک ډېر شوم پریشان. د شپې ماشومان ګڼوي او د ورځې وي مچان او په ښار د کراچۍ کې خلک ډېر شوم پریشان. نو په ښار د کراچۍ کې مې ژوندون شو په عذاب، یا ټول زما په شان یا زما نصیب خراب. کولاوي کډري او چقړې کوڅې ګوره، اوبو لختې راسم وي په کوڅه د هر یو کوره. نالو کې لمبېږي په لغړه ماشومان او په ښار د کراچۍ کې خلک ډېر شو پریشان. د شپې ماشومان ګڼوي او د ورځې وي مچان او په ښار د کراچۍ کې خلک ډېر شو پریشان. نالو کې ماشومان چې په لغړه لمبېږي، د اسخاو برازي او په روډونو جمع کېږي. د چا مانځي جامې وي چې په کار د ضرورت او کیمسي د لاسه جوړ شي ورته دغه مصیبت. نو تنخاطر د بچو اخلي کار نه کوي بنګیان او په ښار د کراچۍ کې خلک ډېر شوم پریشان. دا نالو کې ماشومان چې په لغړه لمبېږي، د اسخاو برازي او په روډونو جمع کېږي. نو د چا مانځي جامې وي چې په کار د ضرورت او کیمسي د لاسه جوړ شي ورته دغه مصیبت. تنخاطر د بچو اخلي کار نه کوي بنګیان او په ښار د کراچۍ کې خلک ډېر شوم پریشان. تنخوا د بچو اخلي د بجلی رور افسر، چې ورشو د پروتي په کرسۍ کې د دفتر. چې ورشو د پروتي د عوام نه شرمېږي، افسر د کیډۍ لکه د خر غوندې پرشېږي. نو جوړ کړي ټلیفون والا د ځان نه نوابان او په ښار د کراچۍ کې خلک ډېر شوم پریشان. ملګري ډېر زیات دی که نو ځکه مسلسل وایم. نو جوړ کړي ټلیفون والا د ځان نوي ملک او په کور کې درک نه لګي د ساګ او د سوکړک. په کور کې وي بیگم صاحب میں تو ہوں تیرا غلام، محکمہ شناخت کارڈ والا نہ تنگ شول عوام. نو شاعر اکبر علی ربطی شمل د پاکستان او په ښار د کراچۍ کې خلک ډېر شوم پریشان.